سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ویرات کوهلي مینوالو ته غوسه شوی دی. د روان نړیوال جام تر ټولو لوړه شپږیزه چا وهلې ده؟ آیا د افغانستان او سریلانکا لوبه هم باران اغیزمنه کړې؟ نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ویرات کوهلي مینوالو ته غوسه شوی دی. د هند کرکټ ملي لوبډلې مخکښ توپ وهونکی ویرات کوهلي وروسته له هغه ډېر غوسه شوی دی چې د هغې یو مینوال د هغې بې اجازې د نوموړي د هوټل کوټې ته ننوتلی دی او د هغې د ټولې کوټې ویډیو یې هم جوړه کړې ده. ویرات کوهلي دغه ویډیو په خپله انسټاګرام اکاونټ کې هم خپره کړې ده، خو خبرې یې ورسره نشته. دا ویډیو په استرالیا کې د هغه د هوټل کوټه ده چیرته چې ویرات کوهلي اوسیږي. ویرات کوهلي د دغه ویډیو سره لیکلی دی چې زه پوهیږم مینوال د خپلې خوښې لوبغاړو لیدو ته ډېر لیوال وي، د هغه سره لیدل غواړي او زه دې خبرې ملاتړ هم کوم، خو دا ویډیو بیخي زما په شخصي ژوند کې لاس وهنه ده. د ویرات کوهلي دغه پوسټ ته مشهورو کرکټرانو او اداکارانو هم کومنټونه کړي دي او دا کار یې غندلی دی او ویلی دی چې دا کار بیخي د نه منلو وړ دی. همدا راز ځینو کسانو بیا د هوټل په کارکوونکو هم نیوکې کړي دي چې څنګه د هغوی نه یو کس داسې یو مشهور کس کوټې ته ورننوځي. د روان نړیوال جام تر ټولو لوړه شپږیزه چا وهلې ده؟ په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر دې دمه ترسره شویو لوبو ډېر په زړه پوره لوړ شاتونه ننداره شوي دي او سره له دې چې استرالیا میدانونه د کرکټ د نړۍ ستر میدانونه دي، خو هلته ځینو لوبغاړو خپله د توپ وهنې غوره مهارتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې راپور کې موږ تاسو ته په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو لوړه شپږیزې په اړه معلومات چې تر اوسه چا او د کومې لوبډلې په وړاندې او څومره لوړه شپږیزه وهلې ده. د متحده عربي اماراتو لوبغاړی د جنت صدیقي تر ټولو اوږده شپږیزه 109 مترو کې ووهله. هغه دا شپږیزه د سریلانکا په وړاندې لوبه کې ووهله. آیا د افغانستان او سریلانکا لوبه هم باران اغیزمنه کړي؟ ټاکل شوی دی چې سبا د نړیوال جام په لړ کې افغانستان او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته شي، خو هلته سبا ورځ د باران اټکل شوی دی چې ښایي د افغانستان دا لوبه هم اغیزمنه کړي. دا لوبه سبا سهار د افغانستان په 8 بجو د استرالیا په برسبین ښار کې مهالویش شوې ده، خو هلته داسې اټکل شوی دی چې د افغانستان د لوبې پر مهال پرله پسې باران وریږي چې ورسره د افغانستان دریمه لوبه هم اغیزمنه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان دوه لوبې چې له نیوزیلند او آیلند لوبډلې سره د میلبورن په ښار کې مهالویش شوې وه، د باران له امله بې پایلې شوې او یوه نمره ورکړل شوې ده. محمد نبي د باران له امله د لوبې د لغوه کېدو په اړه وایي چې زمونږ یوه نمره نه ده پکار، مونږ ته پکار دی چې لوبې وکړو ځکه مونږ لوبې ته راغلي یو او څومره چې د سترو لوبډلو په وړاندې لوبېږو نو زمونږ د کرکټ ورسره پرمختګ کوي. بلاخوا د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد خبرې کوي او وایي چې باران له مونږ د سترو لوبډلو په وړاندې لوبېدو فرصت اخلي او د مخکې تګ لارې مو ډوب کوي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.